د حکومت او طالبانو ترمنځ پټه معامله شوې. د خوځښت پټه موندنه. د خوځښت ځانګړی راپور دوشنبه د وږي 24 1999. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. له امریکا سره د طالبانو د خبرو اترو له پیله د بندیانو موضوع یوه جنجالي موضوع وه چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې په ستره کشاله واوښته. دغه کشاله چې قطر ته د شپږ طالب بندیانو په لیږد پای ته ورسېده، نږدې 7 میاشتې یې بین الافغاني مذاکرات وځنډول. په دغې 7 میاشتو کې افغان حکومت په ډېر ټینګار د 400 بندیانو آزادول ګواښمن ښودل. خو د خوځښت ټکی کام تازه موندنې ښودلې چې حکومت د پردې تر شا له هندي انجینرانو سره په پټه تبادله کې له دې 400 بندیانو هغه نږدې 30 کسه طالب قمندانان، ولیان او د بریدونو طرحه نظر کړي وو چې ان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یې پر ګڼو وزارتونو بریدونه کړي وو او د ملي امنیت د پخواني مرستیال ډاکټر عبدالله لغمني په وژنه په اعدام محکوم شوي وو. خو حکومت د بندیانو تبادله لا هم پټوي. دغه 7 هندي انجینران چې د 2018 زیږدیز کال د مۍ په میاشت کې په بغلان ولایت کې تښتول شوي وو، تر اوسه یې نه چا د تښتولو مسؤلیت ومانه او نه یې د ساتل کېدو ځای معلوم شو. د خوځښت ټکی کام ادارې تازه موندنې ښیي چې دا کسان له طالبانو سره بندیان وو او طالبانو د خپل زنداني ملګرو په تدریج کې خوشي کړي دي. خوځښت ته د طالبانو ډېرو نږدې سرچینو ومنله چې دا انجینران د طالبانو د مخکښ قمندان مولوي تاج میر جواد د کسان له لوري تښتول شوي وو، خو رسنیو ته یې طالبانو له تښتونې انکار کړی و. د تښتول شویو هندي انجینران لومړی کس له تښتول کېدو 10 میاشتې وروسته د 2019 کال د مارچ په میاشت کې خوشي شو، خو د خوشي کېدو علت یې د خوځښت له هڅو سره روښانه نه شو. د حکومت او طالبانو لومړی پټه تبادله. له پاتې شپږ انجینرانو 3 کسه 13 میاشتې وروسته په بغلان ولایت کې آزاد شول، خو دولتي چارواکي او طالبان یې بیا هم په اړه چپه خوله پاتې شول. د خوځښت ټکی کام د موندنو پر اساس په پاتې شپږ کسانو کې 3 تنه یې د 2019 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې خوشي شول. طالبانو د 3 تنو په بدل کې خپل 12 بندیان د حکومت له زندانونو آزاد کړل چې ډیری یې د بګرام له زندانه وو. په دغه خوشي شوي 12 طالب بندیانو کې د کونړ لپاره د طالبانو پخوانی ولی شیخ عبدالرحیم ابي شرق، د کندوز اوسیدونکی کری سلیم، د خوست ولایت اوسیدونکی مولوي سید رسول، پر پخواني ولسمشر حامد کرزي د سور پر اتمه په چمن حضور کې د ځانتیري ډله ییز برید طرح کوونکی پیر انور شاه یعنې عبدالرحمن، پر اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځانتیري برید طرح ډاکټر ذبیح الله، د نیمروز لپاره طالبانو پخوانی ولی مولوي عبدالرشید او عزیز الرحمن مشهور په احسان الله چې د سراج الدین حقانی خوریه کېږي شامل وو. په دې کې ډیری یې لومړۍ محکمې په اعدام محکوم کړي وو، خو درېیمې محکمې په 20 کاله بند محکوم پیژندلي وو. خوځښت ته له پورته یادو تبادله شویو بندیانو څو تنو په خپله هم ومنله چې دوی د 3 هندي انجینرانو په تبادله کې په بغلان ولایت کې د سره صلیب او ملي امنیت په حضور کې تبادله شول. د حکومت او طالبانو دوهمه پټه تبادله. خوځښت طالبانو ته نږدې سرچینو د نوم د نه خپرولو په شرط وویل چې د بندیانو دوهمه تبادله د لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې د روان زیږدیز کال د اګست په میاشت کې ترسره شو چې طالبانو د ورسره پاتې 2 هندي انجینرانو په تبادله کې خپل 9 بندیان له بګرام او نورو زندانونو را آزاد کړل. په دغه خوشي شویو طالبانو کې د هلمند د ولي مرستیال ملا عبدالاحد او د ننګرهار د خوږیاڼیو د ولسوالۍ د کمبو د سیمې اوسیدونکی کری کمال الدین مشهور کسان وو. کری کمال الدین په کابل کې پر یو مهال پر ارګ مالیه وزارت، سرینا هوټل، افغانستان بانک او نورو نږدې وزارتونو د ځانتیري ډله ییز برید طرح و چې د برید په ورځ نیول شوی و او محکمو په اعدام او بیا په 20 کاله باندې محکوم کړی و. خوځښت خپلو سرچینو ویلي چې پاتې 7 کسان هم د طالبانو د ځانتیرو بریدونو د مخکښ قمندان مولا تاج میر جواد او د حقاني د شبکې نږدې ملګري وو. د تبادله د افغانستان په پارلمان کې د لوګر د خلکو د یو استازي په واسطه د شپې پر مهال ترسره شوه. د دې تبادلې ځینې بندیانو هم خوځښت ټکی کام ته وویل چې دوی د 2 هندي انجینرانو په تبادله کې د لوګر په محمد اغا کې د پارلمان د یو وکیل په منځګړیتوب آزاد شول. هندي رسنیو هم د 2 هندي اتباعو له ازادۍ وروسته وویل چې د یادو 2 هندي انجینرانو په مقابل کې د کابل حکومت 9 طالبان خوشي کړي دي. د حکومت او طالبانو دریمه پټه تبادله. تېره ورځ هندي رسنیو خبر ورکړ چې په افغانستان کې د دوی د تښتول شویو 7 اتباعو له جملې وروستی هغه یې هم خوشي او خپل هیواد ته ورسېد. د خوځښت ټکی کام موندنو ښودلې چې دا هندي انجینر هم له طالبانو سره د بندیانو په تبادله یوه اونۍ مخکې آزاد شوی دی. خوځښت په لومړي ځل د وروستي هندي بندي په بدل کې د خوشي شویو شمېر طالب بندیانو نومونه او معلومات ترلاسه کړي دي. خوځښت ته باوري سرچینو ومنله چې د دې یو هندي تبع په بدل کې هم څو تنه طالبان خوشي شوي دي چې په هغوی کې په اعدام محکوم طالب بندي کری ذبیح الله عاصم هم شامل دی. ذبیح الله د حکومت د ملي امنیت ریاست د پخواني مرستیال مشر ډاکټر عبدالله لغمني په وژنه په لاس درلودلو تورن و
چې په همدې قضیه کې له څه باندې لسو کلونو په زندان کې و او په اعدام محکوم و. له ذبیح الله سره نیول شوی بل کس مولوي عباد الرحمن چې د دواړو دوسیې یو شان وي د هغو شپږو تنې له جملې یو و چې د 2014 کال د مۍ په میاشت کې حکومت اعدام کړل. یا د شپږ اعدام شویو کسانو کې یو کس یې د برهان الدین رباني په قتل کې په لاس درلودلو تورن و. د مولوي عباد الرحمن اصلي نوم خان آغا و. عبدالله لغمانی د 2019 کال د سپټمبر په 2مه نیټه د لغمان په مرکز مهترلام کې په ځان تیري برید کې ووژل شو چې طالبانو یې پړه په غاړه واخیسته. د دغې وروستي هندي انجینرانو په تبادله کې په نورو خوشي شویو کسانو کې کاري مطمئن، زهید الله، عمر ثابت او ظهیر خان شامل دي. هندي رسنیو هم منلی چې د 2 ورځې وړاندې آزاد شوي هندي انجینر په تبادله کې افغان حکومت طالب بندیان زنده آزاد کړي دي. هیره دې نه وي چې د هندي انجینرانو له بغلان څخه د ایبک ښار پر لور په غځېدلې لاره د خواجه ولوان په سیمه کې د برېښنا د یو سټیشن په جوړولو کې کار کوه. هندوستان چې په افغانستان کې پراخه پروژو کې پانګونه لري او له حکومت سره ښې اړیکې او مالي کومک کوي، له خپل ګاونډي پاکستان سره په افغانستان کې سیالي پالي. دواړه هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د یو بل مخه ونیسي. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا